د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې په کشیوالو کلي کې د 14 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د یو کانال د جوړېدو چارې پیل شوې. د پرمختیایي مرستو د ادارې ولایتي مسؤل محمد حلیم وایي یا د پروژه له طبیعي پیښو سره د مبارزې او کرنې ریاستونو له لوري ورته پیشنهاد شوې وه چې د ORCD له لوري د خوړو نړیوالې ادارې پر مالي لګښت جوړیږي. هغه زیاته کړه چې یاد کانال 950 متره اوږدوالی لري او چارې به یې په 4 میاشتې کې پای ته ورسیږي. دغه پروژه چې تقریبا 950 متره طول لري د 4 میاشتو په موده کې به ان شاء الله پای ته ورسیږي، چارې به یې بشپړې شي او د دې پروژې ټوټل مالی لګښت چې په هغو کې د ساختماني موادو لپاره دی 14 میلیونه افغانۍ اټکل شوی دی. د کشیوالو کلي د پراختیایي شورا مشر نیاز الله مشفق او د دې کلي اوسیدونکی شیر محمد وایي چې له دې وړاندې به د سیلاب اوبو کرنیزې ځمکې تخریبولې او کروندګرو ته به زیات مالي زیانونه ور اوښتل، خو د دې کانال په جوړېدو سره به یې یا د ځمکې له خرابېدو وژغورل شي. تقریبا 1500 شاوخوا جریبه ځمکه له خطر څخه بچ کېږي د دیوال په جوړېدو سره. چې د موږ فصل ته ډېره غټه ضربه ورکړې وه، که د لاندې ولاړ شئ او تاسې نور ځایونه وګورئ داسې پټي یې ولیدي چې هغو به موږ ته ډېر زراعتي غنم او رشقې او داسې نور شیان راکول، نو دا له موږ لپاره ډېره مؤثره ده او منندوی له هغه چا چې دغه کار راته کوي او دا کار یې وکاوه. په ورته مهال د ORD اداري او کلیوالي شورا غړي ډاډ ورکوي چې یا د پروژه به د پروپوزل مطابق جوړوي او له چارو به یې وخت په وخت څارنه کوي. د دغه پروژې د نظارت د کمیت او کیفیت د نظره چې کوم نظارت کې موږ دوه تا 2 نفر موظف انجینران لرو چې هم په صحوي لحاظ به د کارګرانو کار کنټرولوي. خو نظارت یوازې د خپل کلي ده، موږ په دې خوشحاله یو چې څو د خپل کلی په خپل نظارت وکړو، ان شاء الله د فساد مخه به ونیول شي. ان شاء الله 100% موږ اطمینان درکوو چې دا چارې به په مخ ته ځي او د کلي ټول کلي بلکې شاوخوا کلو په همکاري باندې به دا پروګرام په مخ وړل کېږي. د یادونې وړ دی چې ORD یا د پرمختیایي مرستو ادارې له دې وړاندې هم د پکتیکا ولایت په زیړک، اورګون او سروبي ولسوالیو کې بېلابېلې پروژې پلې کړي دي او همدارنګه روان کال یې د مرکز شرنې په ګډون په برمل او ګومل ولسوالیو کې د استنادي دیوالونو، کانالونو او نورې بېلابېلې پروژې تر کار لاندې دي.